سلام ګرانو زده کوونکو ستړي مه شئ وخت ساعت په خیر هیله ده ښه یاستئ د سیدالله صافي سره د ژورنالیزم زده کړې نن 30 لوست دی. موږ په تېرو درسونو کې د اړیکې ابلاغ او همدارنګه کمیونیکیشن په دغه موضوعاتو باندې غږېدلي یو دا مو پېژندلي یو. نن ورځ موږ د همدغې ابلاغ کمیونیکیشن یا رسونه د دې په انداز باندې غږیږو چې په څه اندازه نیول کېږي، یعنې په ډولونو یې غږیږو چې څو ډولونه لري. زموږ د نن بحث موضوع ده د رسونې انداز، یعنې د رسونې ډولونه یا د کمیونیکیشن ډولونه. یوه اړیکه په څو ډولونو رامنځته کېږي دغه ډولونه یې وایو. موږ خو په تېر درس کې یوازې تاسو ته اړیکه در وپېژندله، بیا مو واده در سره وکړله چې په راتلونکي درس کې د اړیکې په ډولونو غږیږي چې یو انسان په څو ډوله کولی شي چې اړیکه ونیسي او دغه اړیکه په څو ډولونو باندې نیول کېږي. راځو ننني درس ته چې زموږ موضوع ده د رسونې انداز. یوه اړیکه یا رسونه په څلورو ډولونو رامنځته کېږي. لومړی چې ده دننۍ یا ځان ته رسونه، د انسان د خپل ځان سره اړیکه، دې ته انټرپرسونل کمیونیکیشن هم وایي. دویمه چې ده د خلکو ترمنځ رسونه، او همدارنګه بله چې ده ډله ییزه رسونه چې ګروپ کمیونیکیشن هم ورته ویل کېږي، او همدارنګه عامه رسونه یا ماس کمیونیکیشن. موږ په څلور ډوله اړیکه لرو. د نننۍ یا ځان ته اړیکه چې انټرپرسونل کمیونیکیشن نومیږي، کمیونیکیشن بټوین پیپل، ګروپ کمیونیکیشن او ماس کمیونیکیشن. په دغه ډولونو باندې یو انسان کولی شي چې یوه اړیکه ونیسي او موږ کولی شو چې یوه اړیکه رامنځته کړو. لومړی راځو وایو چې دننۍ یا ځان ته رسونه کومه اړیکه ده؟ دا هغه اړیکې ته ویل کېږي چې د پیغام لیږونکی او ریسیور پکې یو کس اوسیږي او په دغه اړیکه کې یو شخص اوسیږي. مونږ خو تاسو ته ویلي یو که نه چې په یوه اړیکه کې پیغام، د پیغام رسونکی، پیغام اخیستونکی، د پیغام وسیله دا موجود وي. دا د یوې رسونې لپاره معجزه ویلې وي که نه. اوس ځان ته یا دننۍ اړیکه هغې اړیکې ته ویل کېږي انټرپرسونل کمیونیکیشن، هغې کمیونیکیشن ته ویل کېږي چې په دې کې د پیغام لیږونکی او پیغام اخیستونکی یو کس اوسیږي، یعنې پیغام خپله انتقال کړي بیرته یې خپله ترلاسه کړي. چې د دې اړیکې ښه مثال یو انسان د خپل ځان سره فکر کول دغه دی. یو انسان چې ځان سره فکر کوي دغه پیغام هم خپله لیږي بیرته یې ترلاسه کوي خپله. دغه فکر چې کوي دی خو یې پخپله کوي که نه، او دغه فکر بیرته خپله ترلاسه کوي. نو یعنې په ده کې کس یو شو چې دې ته انټرپرسونل کمیونیکیشن ویل کېږي. تاسو چې کله پوهنتون ته ځئ د پوهنتون په اړه فکر کوئ چې زه په څه ډول موټر کې ولاړ شم، په پوهنتون کې څو ساعتونه واخلم، د کومو استادانو لپاره کورنۍ دنده ترسره کوم، په سن کې کوم فعالیت وکړم. دغه ټول ته چې ځان سره فکرونه کوي دا ځان سره اړیکه ده چې ځان سره نیول کېږي. یعنې پیغام هم خپله انتقال بیرته ترلاسه کوي خپله. په ځان ګزار کول دا کوم اړیکه شوه؟ ځان سره اړیکه شوله. ګزار هم ما وکړو بیرته هم خوړم، یعنې فعالیت هم ما وکړو بیرته ترسره هم شو په ما باندې. نو دا کوم اړیکه شوله؟ ځان سره یو اړیکه شوله چې د دې ښه مثال فکر کول دی چې انسان ځان سره فکر کوي، دا یعنې د ځان سره اړیکه شوله. بل د خلکو ترمنځ رسونه ده یا کمیونیکیشن بټوین پیپل. دا بیا د دوه کسانو ترمنځ رامنځته کېږي، یعنې پیغام لیږونکی پکې یو کس اوسیږي، پیغام اخیستونکی پکې بل کس اوسیږي. په انټرپرسونل کمیونیکیشن کې خو پیغام هم یو کس انتقال او بیرته یې ترلاسه کوو پخپله، یعنې لکه فکر کول چې یو کس د ځان سره فکر کوو د پخپله پیغام انتقالو بیرته یې پخپله ترلاسه کوو. خو په کمیونیکیشن بټوین پیپل کې بیا دوه کسان اوسیږي چې یو یې پیغام انتقال کړي بل یې پیغام ترلاسه کړي. په دې اړیکه کې چې دی څلور پړاوونه لري، یو چې دی د پیل پړاو دی، بل ذاتي او بل قربتي پړاو دی. اوس په دې باندې غږیږو چې دغه پړاوونه څه شی دي. مثلا دغه چې دغه پړاوونه په سم ډول تاسې ته تشریح شي، زه به یې په یو مثال کې روښانه کړم. تاسو چې کله په یو سورلی موټر کې سفر کوئ، اوږد سفر چې کوئ، مثلا تاسو چې کله د مزار شریف نه تر کابله سفر کوئ په موټر کې، نو دغه موټر کې خو یوازې ته نه یې که نه، نور کسان هم وي. تا سره چې څنګ ته کم کس ناست دی دغه سره یوه اړیکه رامنځته کېږي چې دغه اړیکه به زه په پړاوونو باندې تشریح کړم. لومړی د پیل پړاو دی. د پیل پړاو داسې دی، مثلا دغه څنګ ته ناست کس دی ووایي چې نن موسم ډېر ښکلی دی، ته ورپسې ویې ته ورغبرګ کړي چې وولا نن خو موسم ډېر ښکلی دی. داسې د اړیکې پیل شو چې خبرې مو پیل کړي. دویم ذاتي پړاو دی. په ذاتي پړاو کې بیا داسې وي چې دواړه ویره لري، که خبرې وغځو شاید په یو بل باندې بد تاثیر وکړي. په لومړي پړاو کې خو اړیکه په دې رامنځته شوله چې موسم څومره ښکلی دی، دواړه یو بل سره غبرګه کړله چې واقعا موسم ښکلی دی.
په دویم پړاو کې ذاتي پړاو کې بیا خبرې په دې سره غځول کېږي، مثلا یو بل ته ووایي چې مزار کې څه کوي، مزار ته څه لپاره ځي، یو پوښتنه وکړي، په همدغې پوښتنې پیل شي، مثلا خبرې سره پیل شي، یو بل ته ووایي چې مزار کې دا کار لري، خبرې سره وغځول شي. بیا په دریم پړاو کې دا اړیکه تر دې حده ورسیږي چې دوی یو بل سره د دغه سفر او د دې حالاتو نه د باندې د خپل شخصي ژوند خبرې یا شریک کړي، یا یو بل سره په غاړه خبرې وکړي، داسې یو شخصي څه واوسیږي. نو دې سره بیا کمیونیکیشن بټوین پیپل رامنځته کېږي، د خلکو ترمنځ یوه اړیکه رامنځته کېږي چې په څو پړاوونو کې رامنځته شوله، په 3 پړاوونو کې رامنځته شوله. بله درېیمه ډله ییزه رسونه ده یا ګروپ کمیونیکیشن. په ډله ییزه یا ګروپ کمیونیکیشن کې د 2 نه زیات کسان شتون لري، ډېر کسان پکې شتون لري. په دې کې ډېر کسان هم پیغام استوي او بیرته ډېر کسان پیغام هم ترلاسه کوي، یعنی کس معلوم نه ډېر کسان شتون لري. لکه مثال یو سیمینار، په یو سیمینار یا ورکشاپ کې ډېر کسان ګډون لري کنه، دوی ټول غږیږي او بیرته ټول پیغام ترلاسه کوي. همدغه ټول چې غږیږي بیرته ټول ترلاسه کوي، دې ته ډله ییزه رسونه ویل کېږي. څلورم چې دی ماس کمیونیکیشن یا عامه رسونه. په ماس کمیونیکیشن یا عامه رسونه کې یو کس غږیږي، یو کس پیغام استوي او ډېر کسان دغه پیغام ترلاسه کوي. دا اوس چې زه تاسو ته تدریس کوم دا یو ماس کمیونیکیشن دی. زه غږیږم، دغه ویډیو هر څوک کتلی شي، ډېر کسان یې ګوري. اوس چې ته یې ګوري داسې نور کسان هم ګوري. مثلا یو تلویزیوني خپرونه، همدغه تلویزیوني خپرونه ماس کمیونیکیشن دی چې پریزنټر یې وړاندې کوي، همغه یو پریزنټر غږیږي خو په یو وخت ډېر خلک ګوري، همدغې ته عام ماس کمیونیکیشن ویل کېږي. ګرانو زده کوونکو مو ویل چې رسونه په 4 ډولونو ترسره کېږي. دننۍ یا ځان سره رسونه چې یو انسان د خپل ځان سره نیوسي، د خپل پیغام هم انتقالوي، بیرته پیغام هم ترلاسه کوي. بله د خلکو ترمنځ اړیکه ده. د خلکو ترمنځ اړیکه کې 2 کسان شتون لري، یعنی لومړی اړیکه کې یو کس شتون لري، یو کس پیغام استوي بل بیرته خپل ترلاسه کوي. د خلکو ترمنځ په اړیکه کې بیا یو کس پیغام استوي بل یې ترلاسه کوي، 2 کسان پکې شتون لري. بله ډله ییزه رسونه ده. په ډله ییزه رسونه کې ډېر کسان شتون لري، د 2 نه زیات. ډېر کسان هم پیغام استوي، بیرته ډېر کسان هم پیغام ترلاسه کوي، یعنی د 2 او 3 4 5 6 شمېر نه معلوم، دغومره کسان پیغام استوي، بیرته شمېر نه معلوم کسانی پیغام ترلاسه کوي. په عامه رسونه کې ماس کمیونیکیشن کې یو کس پیغام استوي او ډېر کسان په یو وخت هغه پیغام ترلاسه کوي. په عامه رسونه کې بیا 5 شیان دي: پیغام رسونکی، پیغام اخیستونکی، پیغام وسیله، پیغام او غبرګون، چې دا موږ په تیر درس کې هم بحث وکړو. پیغام رسونکی هغه چاته ویل کېږي چې دا پیغام انتقالوي، پیغام اخیستونکی هغه چاته ویل کېږي چې پیغام اخلي، او پیغام وسیله هغه وسیلې ته ویل کېږي د په واسطه پیغام انتقالیږي، پیغام هغه موضوع ته ویل کېږي چې همدغه پیغام واوسیږي، او غبرګون بیرته د پیغام اخیستونکي تایید ته یا رد ته ویل کېږي چې دی له خپل ځان څخه وښیي. په دې باندې موږ په تېرو درس کې وغږېدلو او په سم ډول مو وپېژندلو. ګرانو زده کوونکو، د نن درس موضوع او درسونې انداز یا د کمیونیکیشن ډولونه ومو ویل چې په 4 ډولونو، خو یوه خبره یاد لرئ چې پوهانو په مختلفو ډولونو باندې کمیونیکیشن ویشلی دی، نور ډولونو باندې ویشلی دی، خو بیا ډېر چې په موافق دي او ډېر استعمالیږي دغه 4 ډولونه دي. ځینې په 5 ویشلی دی، هغه پوهانو په خپل نوم باندې ویشلی دی، خو موږ دغه 4 چې ډېر عام دي او ډېر خلک استعمالوي دغه دي، چې دی کې انټرپرسونل کمیونیکیشن دی، کمیونیکیشن بټوین پیپل دی. د کمیونیکیشن بټوین پیپل چې دی په 3 پړاوونو کې رامنځته کېږي: ګروپ کمیونیکیشن دی او ماس کمیونیکیشن دی. دغه 3 ډولونه یې تاسو زده کړئ او دغه په خپل ژوند کې چې دی تاسو چې کله د کمیونیکیشن ډولونه درڅخه وپوښتل شي په دې په اړه خبرې کېږي، تاسو دغه 3 ډولونو څخه یادونه کوئ. د نن درس همدومره، تر بیا ښې چارې.